بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 11 اف MS Word 2016 یوولسم نمبر د زموږ تاسو سره فایل مینو بیا هم آپشن موجود او نن تاسو کوم د آپشن کې سلوړو د موضوعات باندې کار کوخه کسټمایز ریبن د تاسو سره کویک اکسس ټول بار دی اډنس دی اوټ ټرست سنټر دی ګوري اوس تاسو کو دی باندې هر یو باندې سټپ بای سټپ کار کوو کنټرول ډبلیو پریس کوم ورپسې او کنټرول پلس ان کسټمایز ریبن نو څه مطلب د زه غواړم څو کم په دې ریبنونو کې تغیرات راوړم صحیح شو مطلب پلان کې ریبن ښکاره کوه پلان کې مې مخ ښکاره کوه نو سبا کوم فایل ته بلار شم آپشن باندې به کلیک وکړم بل دماله سویل کنه چې کسټمایز ریبن سره خپاسه لکه سوي چې کسټمایز ریبن ان کیبورډ شارټ کټ سره دلته ماته چې چوز کمانډز فرام دلته ما سره مطلب چې لکه کمانډونه دي مطلب چې سبا کله کمانډ انتخاب کړل ته ګوري ما سره رقم کمانډ لکه فر پلر کمانډ دا اوس ها کمانډونه چې څنګه مطلب مشهور دي موږ تاسو روزانه ذات استفاده کوو الکه کمانډونه په کار کوم چې په ریبن کې نشي کمانډز ناٹ ان ریبن کلیک کړئ نو ګوره دا ما سره کمانډونه چې په ریبن کې ما سره نشته دي مشخص حالتونه کې راځي سره کنټیکچوال ټبونه کې راځي خلک سمې په کار دي آل کمانډز مې په کار اوس ګوره دا ما سره مطلب آل کمانډز دي دومره کمانډونه په مايکروسافټ ورډ کې دي ګوره د ان ته زړه پور دومره کمانډونه په دې کې موجود دي خو چې مطلب زما څه په کار کنه میکرو کمانډونه په کار دي مطلب فایل منو په کار دي فایل ټب مې په کار اوس ګوره ما سره شي دا کمانډونه دي رقم کمانډ د څه کول چې دا کتل شي څه لپاره اوس ور باندې کار کوم ازم دلته لکه اوس ویل کنه کسټمایز د ریبن اوس ګوري ما سره مطلب دا ریبن نشه الکه سم په کار دي هوم ټب ختم کړه ما ته مراوړه ټول څه ختم کا اوس ګوره اوکې کا څنګه چل اوس ما سره یو سم نه کار کوي بغیر د فایل نه فایل باید ضرور وي دا فایل نه وي ته به نور کار نشي کولای راځم بیا وتم چې لکه سوکا دا ډسپلی کراته نو سبا کله آپشن ته بلار شمه کسټمایز ریبن ته بلار شم په دې بکلیو کما الکه هوم په کار د انسرت ډیزاین لی اوټ ریفرنس میلینګ ریویو او یو څه کومه ټول ډسپلی کې کلیک کړئ باندې څنګه چلته ما سره ټول ښکارا کیږي صحیح شو یا مطلب شوې کوي هایډ کا دا سوي چې مطلب په دې شکل زما په کار سوکا لکه ریبن تر زم سوکا دا هم څه کا لاندې راوړه ګوره ته ودرې کوم تاسو کا لاندې راوړه اپ هم تللی شي او ډاون هم تللی شي اوکې کله کا هم چیرته لاړو لکه دلته راغی صحیح شو مطلب ځای مې څه کو بدل کو ورته یا مې لاندې وړ یا پاس مې وړ خدا سوي چې مطلب په دې شکل باندې نه وسو کا کسټمایز ریبن تلاشه الکه سو کا هم پاس وسا څه کې مطلب چینجز پکې راوړي خدای لکه زورته اوس لکه وای مې چې سو کا مطلب ماته یو بل ټب جوړ کا نو سو کا مطلب نیو ټب باندې پکې کوم کوم ځای کې غوړم دلته ودرېګه دینه دلته څه مطلب ودرېګه تم سو کا ماته نیو ټب جوړ کا څنګه چل شو ما سره نیو ټب جوړ شو سلام ایدا نیو ټب نام ایدا دا څه کا ماته رینیم کا نومي بدل کا لگا سلام غوړې افغان صحیح شو دا ملک څه کو انټر کړ او دا څه کو ملک اوکی کو مزګوري ما سره ډایرکټ څه جوړ شو یو ټب جوړ شو سلام ایدا افغان مګر د افغان په ټب په دې ریبون کې هیڅ هم نشته یو ګروپ هم نشته او ګروپونه مېس کې کمانډونه هم نشته دا بس څنګه ګډ کو ګورل ته بلاړ شو کسټمایز ریبون تر ازما الکه سمې په کار دی د افغان کو درګه مطلب څه کماته ګروپونه اړکا لکه وسه کې انتخاب کومر دا نیو ګروپ انټر کا لگا وسنګ شو ما سره ګروپونه مرغل دا ګروپونه مطلب رینیم کوي لکه بدل کړه مرته څه تم چلکا فار ایگزامپل کاپی والا څه شو نو می څور درګه لکانو کاپی اوکې کلکا وسنګ شو ما سره ډایرکټ څه جوړ شل کانو دلته ما سره مطلب کاپی پنوم سره یو ریبو هغه جوړ شو ګروپ جوړ خو په دې کې کمانډونه نشته څنګه چل وکړه دې کې به کمانډونه می اضافه کوم تاسو څنګه شي بيخي وظیف شيخه سلام علیکم ما سره کاپی نامه ده دغه لکه څه کوس کمانډونه ورته انتخاب کا ګوره کدی کټ کا ورته څه کی اوس ما سره کمانډونه په کټ کی کنه اوکې کا څنګه چل شو ما سره سلام ایدا ګروپ نامه شي ما سره کاپی دا په دې کې مې څو کړل کمانډونه اړکل دا یې بل باز وکړه چې کیږي ته اوس مطلب غواړي چې څه کمانډونه زما ضرور په کار دي همیشه وسره زما سره کار سوکا یو ټب ورته جوړ ک یو ګروپ جوړ ک یې واچو درته اډی کا پکې صحیح شو او کواچ نه داس نیول کا ست ختم کړه یا نور څه غواړي پکې اټ کړل ته ګورل 300% دا لکه ته ختم کړه دې ګروپ کې ګوره دا څه کړه کا ریموو کا اډ اضافه کا ریموو لیمن دی وسره کا وتم څه وکړه کا د فایل ټب نه مې څه پکاره وتم چې لکه دې کې ما څه وکړه دلته 300% ښه سیو پکې مطلب واچو اټکوا دې کې سیوس پکې چل دسه کو چیرې پټکوا درته اوکې کړه نو څنګه چل ما سره ډایرکټ دا څنګه شو دا اټ شو بل ګروپ د لکه پکار سو کا زازم چرته آپشن تر زما کسټمایز ریبن تر زما سم لکه پکاري بس دا کولپس کنور ښه دی ګروپ تل کراشه دا رینیم کله کسره مور تر کې چې کټ نه مور تر کومه ښه چې کټ ښه اوکې مې کله کا اوس پم دی ګروپ کې څه کوته کمانډونه چو ښه کوم کمانډ لکه پکاره دا کمانډ ماره څه کټ کپکې صحیح شو اوکې کله کا اوس ګور ډایرکټ څنګه شو ماسره سلام ده کټ دغه څه کې مطلب کسټمایزیشن کوي لګیا یې سره ښه راځو مطلب لګ نو تغیرات پکړو څه کې سملکه کسټمایز ریبن تر زما دا کوم دا کولپس کومه ښه دا لکه څه کا پاس وېسا
یا لاندې مطلب راوړه څه خبره پکې نشته سیده نور مطلب اډ کوي څه خبره نشته اډ کوه پکې ځان ته نور هغه ته مطلب اډ کوي د ګوره کلیک ور باندې کو چرته ځي نور ټبن تم اډ کول شي څه خبره نشته پکې ها او نوې ټبن اډ کوي ته څه کوه اډ کوه نوې ګروپ اډ کوي څه خبره نشته رینیم نومي بدلا ورته بل لکه څه چې ریسټ اوس ګوري باز او کدا سکی دا اوس موږ تاسو ډېر ګډ وډ شو الکه یو ریبن مشاته کړ بل مخ کړ ګروپونه مو جوړ کړل اوس غواړي چې دوباره ریسټ شي خاص چل وکړه لکه فایل ته بلار شي آپشن باندې بکری وکي سم به کار دی ریسټ چې لکنو په دې کلیک کوم سوي لکنه چې ماره سکه ریسټ اونلی سلیکټډ ریبنوس ګورې دې څه مطلب دی نو تل کڅو کومه څه شان مطلب کته پورته وړم ګورې دې کې تغیرات راوصل کنه او تم څوکا ریسټ کچې لکنو کرنٹ ریبون کلیک کړئ باندې څنګه چې ما سره دا سیټ شو او کوي نه څوکا ماته ریسټ آل کسټمایزیشن کلیک کړ اوس ماته میسج کوي چې تاسو تغیرات راوسی دا غوړې لمنځه یوسي یس کله ورته دا مو کې څنګه چې دا به خپل دی راته راشي څنګه شو ریسټ شو ها یعنی دې کوم تاسو کوم مطلب ها کمانډونه چې کوم زم تاسو ضرورت ورته او هغه چیرته نه لکه د ریبون کې تاسو ته وګوري ورته ما دا لکه سوي چې څوکا وایي کمانډز ناٹ ان ریبون کلیک دا اوس هغه کمانډونه چې هغه په ریبون کې نشته دي څوکا یو ټپ جوړ کور ته دیګ درته واچو کنټیکچوال ټبونه دې متاثره ها دا وشو متاثره بل لکه سوي چې امپورټ او ایکسپورټ خبر راغله ښه ګوري ته ورته ما سره یو ټپ د پنځم د ډیولپر ټپ ها دا ګوره عدالت کې نه راځي ها دا لکه څه کومه وکي کوم اوس ګوره ما سره څنګه شو ډیولپر ټپ راغی ها د کی کوډینګ کوو دا اوس زما یو سټایل شو لکه دا څه کومه لکه ایکسپورټ کومه سفتو مثلا لپاره بادي استعمال لپاره ها سبو کومه لکه توراشم ورپسې دا مله څه لکه ایکسپورټ کا ایکسپورټ څه مطلب صادری کا او لکه یو نوم ورته ورکم دا نومې سیده ها دا به یس کو دا وسه کوم مطلب یس کې سب شو کنه سره مې ایکسپورټ مطلب نوم ورته ورکړ دوباره امپورټ کول هم شلکه سو کماته امپورټ کا کوم یو سټایل دغه سټایل اوپن کړه اوس ماته چې مطلب ته غوړ دغه سټایل په اپلای کې دا به یس کې ورته صحیح شو خلاصو لکه چیرته کیبورډ کسټمایزیشن تر اوس ګوري ماته اصل کوي چې په مايکروسافټ ورډ کې بعضه کمانډونه اصل دي یو شارټ کټ لري مشخص شارټ کټ ښه بعضی نه لري بعضی لري ښه فایل ته راشه تم چلکه د کې زما سب کار تم چیرې فایل سی اوس ګوري ماته شل کنه چې کنټرول اس باندې کار کوي ښه صحیح شو ها اف شیپ اف فیل باندې کار کوي بعض اوقات مطلب کول شي نو هغه مرته آسان کې خو بعض کمانډونو لپاره کار نه کوي بعض لپاره کار کوي درسره اوس کزه کیبورډ پریس کوم اوس ماسره کار نه کوي چې بعض کمانډونو لپاره مطلب ته کول شي سکه ورته یو شارټ کټ کې په خپل جوړه کې ښه د اوس ګوري مطلب نور کمانډو تاسو ورته چیرې ډیټا انکرپشن لپاره زما په کار دی صحیح شو د اوس ګوري د لپاره مطلب کار نه کوي سره بعض کمانډونو لپاره کوي بعض لپاره کار نه کوي ښه الکه سو کا مطلب ته اوس ګوره ډیزاین ټاپ تراشه تم چیرې فارمټ بیک گراوند کې اوس ګوره ټرای کومه نه کیږي ولې د لپاره الاو نه ده صحیح شو ښه یا پر ایگزامپل تاسو نور څه غواړئ ال کمانډ سره شر پته چیرې دلته اوس ګوري ښه د کوم ماده چې مطلب ټول کمانډونه دي ښه کلوز پینل د پارس ګوري چې کنټرول شیپ پلان کوي زه ټرای کوم چې لکه دې کې کومه کی جوړیږي ورته نه جوړیږي ځکه نه کیږي ښه کنټرول شیپ ته مو آل شیپ ته مو سکار نه کیږي اوس ګور څنګه شمه سره دلته راغی صحیح شو دا لکه ختمه ما ورته دا مې لکه پریس کور پسې ګوره دا څه کومه لکه ختمه ملته سره مې لکه دلته یو بل کمانډ انتخاب کو ورته ښه کلوز چې لکه نو پریویو څه کوم اوس یو کی پریس کوم پسې لکه نو الټ چې لکه وتم چې ډي څنګه شو سم سره یو شکل کې جوړ سره مې دا الټ ډي دا څه کله کا اساین کا ورته دا به دا کمانډ کار کیږي صحیح شو خاصه یو کار کوم ته فاس ودرېږم چیرته لکه فایل تر ازمه ښه هم تر اغلو یا فایل ته بلاړ شو لکه سو کا ماته مطلب سیو لپاره څه یو شارټ جوړو ښه څنګه شو ما سره فایل سیو چیرته لاړو دغه لکه دوس ګوي ما سره نشته کنه زب الټ پریس کوم ورپسې سو کله بي څنګه به شي ما سره دا بیا کار کوي درسره صحیح شو بعض لپاره کار نه کوي بعض لپاره کار کوي ښه نو الټ بي بس کله کنه فایل بس وس کوي در سره دا بس که اساین به کې دیتا څه مطلب شو د کمانډ لپاره دغه ازکړه ما اساین کړل مقرره مې کړه ورته اوس ګوره دا څه کوم لکه کلوز کوم کی کوم ګوره د سپریس کوم الټ بي ډایرکټ سره زما سره سیوز راځي کنه یعنی ته په خپل باز اوقات څه کول شي یو شارټ کټ کی جوړول شي څه لپاره کار اسانتیا ده لپاره ښه اسان کوه ورته او کوه چې نه دراسره پسې ګوره آپشن تر ازمه کسٹمائز ریبون تر ازم سم لکه پکار دي کیبورډ شارټ کټ تر ازمه ښه ګوره دا مطلب ته به څه ختم کا فایل ټایپ د چیرې ما مطلب یو شارټ کټ کی اسان کړو سره مې ولا کانو دغه وا څه دغه ریموو کا او کوه چې ریموو آل ریسیټ آل څه مطلب ما ته خپل دی تر وړ کلیک کړي ونه څنګه شو ماسره دا ریسیټ شو یعنی مطلب ترتیب شو دوباره صحیح شو ښه بل لکه چې ما سره کویک اکسس ټول بار دی خدای کې نور څه خبر نشته ښه صحیح شو ګوره کنه کویک اکسس ټول بار دا اوس ګوري ماته سره کنه اول ورځ ویل دا چې ما سره کویک اکسس ټول بار دی
څه مطلب د ورنه لکه ته په اسانۍ سره کولی شي یو کمانډ څه کې اکسس کې کار ته واخلي څه قسم ګورل ته ما سره مطلب رقم چې د کمانډو دی باندې کلیک کوم لکه نیو کمانډ پکې اضافه کوم ګورل څه ما سره نیو کمانډ پکې اضافه شو الکه اوپن کمانډ پکې اضافه کا نور درکه څه پکار دي کې څه کوا کمانډونو مطلب اضافه کوا ایمیل ملکه پکار سره دا لیست خپل جوړیږي سره سره لپاره کار سنتیا ده لپاره دا لکه څه کې کسټمایز کوي د خپل خوخي جوړوي سو کا دلته راشه ورپسې لکه څه مې پکار دی کویک اکسس ټول بار مې پکار دی کوم کمانډ غواړم دا کمانډ پکې اډ کا ګوره دغه کمانډونو درته اډ کا اوکې کله کا اوس څنګه چل شو ما سره کمانډونه څنګه شول دغه زیات شو دې ځنم کولای شي ګورل تاسو کوړته چیرې مور کمانډز کلیک کړه نو ما خبره ده کمانډونه به څه کوا اډ کوا درته سره لپاره کویک اکسس د لپاره او کوي چې ریسیټ کې کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ماتم چې ریسیټ آل کسټمایزیشن کلیک کړئ باندې دا مو کېګه څنګه چل شو خپل دې حالت تر ریسیټ شو دوباره څنګه شو خپل جوړ شو ها یا لکه ته ما سره بل کمانډ سره به راکنه سو کماته شو چې لکانو بیلو د ریبن کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ما سره دغه لاندې ښکار کیږي د ریبون لاندې ښکار شو تم چیرې ابو مل ډسپلی کې سو کا دا بسو کله کا د انتخاب کې چیرې ما سو کا شو ابو د ریبن کلیک پاس لاړ شي یا لاندې غوړي ښا خادي کله نور سړي متاثر سیدا مور کمانډونه پکړ کله ټچ پلان کې دي کې څه کوو درته کمانډونه اټکوا ښا دې ځنم کولای شي ښا اپشن تراش ورپسې سم لګه پکاره کویک اکسس ټول بار پکاره څه خبر نشه ښا دې کټ کولای شي ورته ریسیټ کو پلان کې سیدا یا مطلب شو دا بیلو لاندې کړه کې پاس کړه دا چې لکه اډینس کې ما سره مطلب چې دا لکه دي کې اکشنونه دي چې لکه لیبلری غانې دي ښا څه تیوري خبر کوم درته دا ګوري کله چې مطلب افیس جوړیږي دا ګوري مطلب یو لیبلری نه ښا په دې باندې پروګرامران ډیر خلک وي ښا خبر یو کمیټه لري مايکروسافټ ښا دا یو نفر نه جوړ کړی اکسس دا افیس ښا او نه یو نفر کپړی کار کوي دی کې ولې ذهن ودرېږي یو ځای کې را بندېږي دې کله کانو رقم خلک څه کې مطلب کار کوي یو نظر راوخلي بل نظر بل اخر څه کې افیس جوړ شي ښا اوس موږ تاسو مطلب کوم کار دی کې اوس ګوره څنګه ما سره د خپل اکشنونه دلته مال لکه څه وي چې نیم لوکیشن او ټایپ اوس ګوره ماته چې لکه دا اکشن دی ما سره دا چې لکه ما سره دا یو اکشن دی دا مطلب ما سره یو کمیونیکیشن یو پلان کې د کام اډینس دی دا دلته څه کولای شي دا کتل شي ته مشاهده کولای شي ښا دغه تاسو کوم تغیرات نشو راوستي صرف ګوري چې لکه دغه کوم اکشن دی ما سره ښا دغه مطلب تلان ته ګوري ته چې ټمپلیټ مطلب کتل غواړم ګوټو شور پسې ګوره څنګه چې ډایرکټ ما دا اوپن کړ یا فار ایگزامپل ته چې لکه سمې پکار دی اپشن تر ازما اډینس باندې کلیک کوم ښا نور مې لکه څه پکار دی ډیسیبل آیټم مې لکه پکار کلیک کړی باندې ګوره اوس ما دې چې مطلب تاسو سره په دې مايکروسافټ ورډ کې کوم داسې آیټم نشي چې څنګه وي ډیسیبل یعنی مطلب غیر فعال وي یا فار ایگزامپل چې لکه سمې پکار دی اکشنونه مې پکار دی کلیک کړی باندې اوس ګوره ډایرکټ چیرې ځل کنده اکشنونه ته ځي ښا دا اډینس ما سره سیدا فیچر دی ها راځور پس لکه اخرنه چې کوم نه ما سره چیرې ټرست سنټر دی ښا دا ګوره سره پرېس فل کو چې تاسو مطلب خپل ډاکومېنټ باندې کو ټرست پیدا کو څه قسم لکه ګوره دا لکه څه کوم زه څه اوپن کوم دا قسمه ایکوال ار ان ډي صحیح شو اف فینځه ملکه څکلو اف فورمې څکلو پریس کور پسې دا لکه څه کوم صفتو مچرتا ډیسکټاپ مخبن څخه دا ماته مطلب صفت کا سنا ما سره اسد په نامه څخه ماته دا صفت کې انټر کا اوس ګوره ما سره صفت شو کوم ځای کې ډیسکټاپ کې اوس لکه راځم چرتا دلته راځم ښا دا مله څه کله اپشن ته لاړ شه ټرست ته اوس ګوره ماته لکه څه وایي چې هیلپ کیپ یور ډاکومېنټ سیف ان یور کمپیوټر سکیور ان هیلټي ګوره څنګه شو مشخص می تاسو سره ښا مطلب ته نور څه غواړئ ته چې ټرست سنټر دې باندې کلیک وکړئ اوس ګوره ته ماته سره مختلف قسمه اکشنونه دي ښا ګوره ټرست لوکیشن مطلب لکه څه چې اوس ما سره مطلب کوم لوکیشن ټرست نه دی ښا یا وایي چې مطلب څه لکه ټرستډ لوکیشن اوس ګوره دا ما سره شیلته ټرستډ لوکیشن دی دا هغه لوکیشن چې کله یو فایل اوپن کړي هغه څنګه ټرستیبل وي کمپیوټر ورته د شک پستر غنو ګوري سیدا اوس ګوره ماته چې لکه دا پلان کې در ګوره مايکروسافټ پلان کې در ګوره د څه کول شي رقم معلومات کتل شي ښا اډ لوکیشن مطلب بل لوکیشن ورته اډ کوي کلیک کړي باندې چیرې ډیسکټاپ هم څنګه ماته ټرست لوکیشن کې اډ کوي ګوره اوکې کله څنګه شو ماته ډیسکټاپ هم په ټرستډ لوکیشن کې راغی سیدا ها بیا ولا کوي چې ټرستډ ډاکومېنټ اوس ګوره مطلب ماته چیرې ټرست ډاکومېنټ الاو ډاکومېنټ ان نیټورک ټو بي ټرستډ په نیټورک باندې ډاکومېنټ ټرستډ دی یا نه دا او غیر فعال کې څنګه ډیسیبل ډاکومېنټ غیر فعال ښا یہ کلیئر کول غواړي پاکولم شي یس کله کوړه سیدا بل لکه سوي چې مطلب سو کله ټرستډ ویب اډینس چې د ما سره مطلب کیټالاګ سیدا دا مطلب څه ډو ناٹ اډ کول غواړي نه اډ کول سیدا رقم شي ایڈوانس لیول ټاپکس دي ښا اډینس کې مطلب نور کتل شي ریکوایر اپلیکیشن اډینس پلان کې پلان دي سیدا او وای چې نه اکټیو ایکس د ما سره مطلب دا کنټرولز دي ما سره سیدا میکرو تل کرا شاو ګوره فار ایگزامپل تاسو یو ډاکومېنټ کې میکرو جوړ کړی د میکرو لګه کوم ځای کې راځي تر ځي ښا چرته لکه وایو دا تر روان دی ښا ویب کوم تاسو به څه کو میکرو باندې کار کو خدا په خپل یو اکشن دی کوډینګ باندې څه کې خپل جوړیږي بعض اوقات لکه داسې کېږي چې په میکرو کې یو چې وایرس کوډ وي نو هغه به ټرسټیبل نه ده د دې نه ته مطلب داسې کولای شي کنټرول کولای شي ښا څه قسم ګوره ورته چې لکه څه وکړي
میکرو سیټینګ تر ځم ښه ډرس سنټر میکرو کې څه وکړه ته مله کسو کا ډیسیبل آل میکرو وداوت نوټیفیکیشن ټول غیر فعال کا ما ایگزیکیوټ کا کوډي او کوم چې ډیسیبل آل میکرو ود نوټیفیکیشن ما خبرم کا ول ما سره میسج بار راځي ښه او کوم چې نه مطلب سو کا ډیسیبل آل میکرو ایکسپټ ډیجیټل ساين میکروز او کوم چې نه انیبل کا ټول میکرو څه مطلب انیبل کا هم ته شاله کا ناٹ ریکمندډ دا توصیه شوی نه ده ښه وای پوتنشلی ډینجرس کوډ کان رن امکان لري په دې میکرو کې سخت ډینجرس کوډ یا کرن شو بس کار خراب شو سره او ماته لکه سوچ پروټیکټډ ویو د باندې کوم تاسو خبره کړئ چې ډاکومنټ مې سکو پروټیکټډ ویو کو اوپن کوخه انیبل پلان کې سره تم تاسو میسج بار بار کوخه د دې نه غوښته کول شي مطلب انیبل کو ډیسیبل کا یا فار ایگزامپل میسج بار د په کار شول ته ماته سکو میسج بار بار تر کوخه چې لکه تا ډاکومنټ څنګه پروټیکټډ ویو کړه نو لکه وای چې لکه شو شي در سره او کوي چې مطلب مې شو کوه نو سکه بس ختمي کا دا لکه ما سره کوم مطلب په فیس 2018 کې دا نه ورغله پالیسی ټیپس دی ښه دې کړه کوم رقم نور پالیسی غانې دي او بلاک سیټینګ دی اوس ما سره لکه سوي چې سوکا اوپن ډاکومنټ لکه دا اوپن شي نه سیو دي شي نه بلاک اور غوړي فایل څخه مطلب بلاک وي دي نه ښه الکه ار ټیپ څنګه چل شي دا اوس ګول ته ما سره باز څنګه لکه بلاک شي دي ښه سیدا ته اوس ما چې لکه ډو ناٹ اوپن سلیکټډ ټایپس دا چې نو اوپن یې او کوي چې اوپن یې کله کا دې نه بلاک اورم شي او اوپن کورم شي ښه چې هم دي سیو شي هم دي اوپن شي دا لکه ما سره کوم دي پرایویسی اپشن دی ښه سیدا ګوره لکه سیند پلان کې پرسنل انفارمیشن ټو امپروومنت اف افیس سیدا ها تاسو ګوره ما سره نور اپشن ډاکومنټ انسپیکټر بار کوم تاسو خبره کړې سیدا دې نن کولای شي ګوره یا ټرانسلیټ اپشن دم تاسو سره سیدا یا پر ایگزامپل چې لکه سم په کار ریسرچ اپشن دی ګوره د ما سره مطلب ریسرچ اپشن دی ښه د کې ډېر ایڈوانس لیول شي د ما سره مطلب ټاپکونه دی ښه نو په دې سره چې کوم تاسو سره څنګه شو او فایل مینوم پای ته ورسې به بل خره هم ټپ سکو سټپ بای سټپ مخ کې وړو